الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الصالحين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. دوستانو عزیزانو، رمضان المبارک نه مخکې میاشته شو قدر میاشت شعبان میاشت مبارکه میاشت شروع شوې ده. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د علمي یو روایت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی دی چې شعبان زما میاشت ده. یو بل روایت کې شیخین او موطا ابو داود ټولو کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی، حدیث تی مرفوعا منقول دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې میاشت کې کثرت سره روزې نیولې. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوله: اللهم بارک لنا رجب وشعبان وبلغ لنا رمضان. پروردگارا شعبان او د رجب میاشت راته مبارک وګرځې او د رمضان مبارک ته میاشت ته ورسې. حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اعمال ثابت دي، تواتر نه ثابت دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله کړي دي. او چې څنګه وخت تېرېده خلکو شوق ذوق عبادت سره کثرت زیات، د خلکو کثرت زیات، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو روایت د یو سنت هر مسلمان پاسداری کوله او د زړه نه یې قبلوله. وخت تېرېدو نن سبا چې کم دور راغلی د هم د هغې دور مطابق که سنت عمل وي نو هم نه کوي، که واجب عمل وي نو هم نه کوي، که فرض عمل وي نو خو بیا لا کوي. افسوس سره ویل پکار دی چې په نوم مسلمان پاتې شوی دی، ځان ته به مسلمان وایي، کارونه به د اغیارو دپاره کوي، ټول ترتیب او ټوله نړۍ به د اغیارو دپاره اسانه. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت دپاره الله رب العزت رحمت للعالمین را لېږلی، د امت ته یې نیغه لاره ښودلې ده، او د الله رب العزت خیر البشر خیر الامم سید المرسلین خاتم النبیین الله رب العزت را لېږلی. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته آغا سبق آغا لارا آغا دعا کړي چې هغه مخکې پیغمبرانو نه ده کړي. نن سبا په سوشل میډیا باندې یو کس را پاسي
د نبی علیه الصلاۃ والسلام که ګستاخی کوي د مسلمان په پکې سره لاس که د نبی علیه قرآن ګستاخی کوي د مسلمان به سره پکې لاس وي توبه نعوذ بالله رب العالمین پسې رد بد وای د مسلمان په پکې سره لاس وي مسلمان ځان په نوم مسلمان پاتې کړي په حق په شکل او په جوسه ځان مسلمان پاتې کړي افسوس چې د اسلام او د دین نه خبر نه زه اکثر د خلکو ته وایم چې خدای او رسول ته وګورئ د سوشل میډیا نه واړئ داسې کسان په دې سوشل میډیا ماته معلوم دي چې شپږ لکه روپۍ 2 لکه روپۍ را پیدا کوي 6 لکه گیفټینګ وته کیږي گیفټر وایي څوک او بیا په دې گیفټر چې هغه د نیویارک کې ناسي لاس انجلس کې ناسي نیو جرسي کې ناسي هلته کې ناسي یو گیفت 1200 ریال 1300 ریال باندې راځي هغه ته گیفټران وته گیفټونه او په دې گیفټرانو باندې ټیک ټاکرانو ټول جګړې لکه چې څنګه د سپو پر روړی باندې څنګه جګړې دی یو بل نه ډوګي تختې هم د کشان د دې په جګړې ما دا خدا وایو چې دی په مخامخ باندې ناس وي ټول نه غټ بکواسي ټول نه غټ ټیک ټاکري چې سوره فضل بکواسات دی کوي رب العالمین نه د انسانیت سي ورته لحاظ پکې وي نه پکې د کشر نه پکې د مشر څخه ادب نه پکې د استاد څخه ادب نه احترام نه د سلیقې نه د طریقې په هیڅ په لاره باندې نه تیر شوي د ټول نه زیات بکواس چې څوک کړي د ټول نه زیات اغیار هغه ته زیات ګفټینګ کوي پښتو یې زده کړې ته وایي د پښتون نه ګوري او عجیبه خبره ده چې دلته کې څوک په یو ملک ناسي څوک په بل ملک ناسي او گیفټینګ مته بس بنیاد باندې کیږي چې د اسلام توهین وکا گیفټینګ به ټول نه زیات کیږي چا پسې ګل لیږي چا پسې زمرې لیږي چا پسې مې لیږي چا پسې څه لیږي موږ د سوشل میډیا د نوې دور د هر یو سید دی الکان نه خبر او الکان په دې لالچ کې دي چې موږ د پیسې ګټو جنکې په دې لالچ کې دي موږ پیسې ګټو موږ غټه تور کوو هغه د دین خبر نه دي چې د رب العالمین قهر بزان طرف ته متوجه کړي د الله رب العزت قهر نه ګوري ځان نشي بچ کولی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوري د امت ته دعاګانې کړې دي جړاګانې فریادونه کړې د امت چې بچته داغي جړاګانو فریادونه د وجه بچته ګوري او کچری د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا د امت سره نه وي ګور نن د امت ختم ور سبا ختم ور سبا دسمه ختم دا غي باوجود الله رب العزت د انسانانو ته ګوره موقع ورکړي کنن سبا د انسانان د رب العالمین د ذات لاج نه ساتي احکم الحاکمین ذات ته هغه ټول دنیا ارسه هغه پیدا کړی دی ګوره یاد ساتي ډیر یو چت یو ډیر هلی بانی ګوره د رب العالمین په مخ کې نه چلیږي او يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور دی ګوره اگر اس ویډیو کته یو کس پکې د ځان نه ډیر حکیم جالینوس جوړ کړی او عالم وسکراغله ورته یې رز موز نه کوم ته ماته څنګه وې موز خود الله سره راز دی او ورته چې ته موز نه کې ته کافر وي ابي یو حدیث بیان کړ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ماته حدیث قران او د حدیث د شد بد نه خبر نه قران او حدیث وکړي چې د قران او د حدیث حواله وته ور کړی چې سړی لاړو تخته په اسلام پسې کنځلې په قران پسې کنځلې قران پسې بدرت مخکې به ورېده چې علماو پسې بدرت ویل کی نن سبا په دور کې داسې کسان خېمه چې قرآن پسې څه پیغمبر پسې کنځلې کوي ته خو به دا وایي چې زما بچی خو ډېر نیک عمله دی یوازې کمره کې ناست سټډي کوي سټډي نه کوي دکې سر خوړلې ته ناستي لایف ټولو ته راځي او لایف د نقصان هم دغه دی په دې گیفټینګ کې یو بل صحیح ورته گیمونه ولګي چې گیمونه ولګي په 15 منټه یو گیم دی په یو بل ته صحیح ورته په هغه کې بیا پنشمنت کوي سزاګانې ورکوي او چې سزاګانې ورکوي نو په هغه سزاګانو باندې ټول خلک ورته گیفټینګ کوي سره زه مخکې یو کس را سره پېښور کې ملاو شو ډېر مالداره کس و ډېر حیادار او ډېر ښایسته انسان نو ما ته وایي استاد جي ګورې زه ډېر قرضدار شوم ما ته خدای بنده ستا خو ډېر غټ ټرانسپورټ و ستا خو ډېر غټ بزنس و کاروبار و استاد جي حقیقت ته ووایم ما خپل کاروبار ختم کو د یو څو پیسو د وجې لکه سړی چې څنګه پیسې په ډمو باندې الوزي داسې په دې ټیک ټاکرانو باندې الوزي ستاسو خیال راغی مخکې نوم یې ډمو بیا فنکار شو فنکار نه پس ګلوکار شو د ګلوکار نه پس اوس ټیک ټاکر شو او خدای د خبر چې مخکې به داسې جوړي کې موږ ورپسې روان یو ګورو ورته که نه چې تر کومې پورې منډه وي د خدای تعالی رسۍ سوره اوږده ده چې دی سوره پورې منډه وایي والی شي ګورو ورته
نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلی چې ان قریب زما په امت به داسې یو دور راشي چې شکل او صورت به د مسلمان یو بحیاي به دو اغیار نبی سی وای او اغیار ته په هغه بحیاي باندې شرم ورشي چې دا څنګه مسلمان او دا نن دې سب وخت او ګوره دې دور ته وګوره دې حالات ته وګوره ای کس ما دا خبره کوله یره استاد ما سوشل میډیا باندې بناستم ټیک ټاک باندې بناستم چې خلق بس پلای باندې وسوک راتل نو غي ته به گیفټینګ کو یو گاڑی میں خرچ کو بل میں خرچ کو بل میں خرچ کو کپنی میں صحیح ورته په ان لیز باندې وا غم ختم شو چې سوره کاروبار او بس هغه پیسې به ما نقدولې پای به ما گیفټونه غستل هغه به آنلاین دی تر لېګل په دغه گیفټینګ کې ما صحیح ورته ټول کاروبار ټول روزګار وکړ او بایلو ما نو بیا نتیجې څه پیدا شو تا ته څه فایده ملاو شو نه هغه خلکو ته فایده ملاو شو چې څوک چې بکواس کوي د خدای بنده یا د خدای بنده الله رب العزت ته نعمت درکړي دولت دې ته درکړي او دا هغه باوجود چې کم خلک په سرکشي باندې روان دي د هغه سرکشي سپورټ تم ته په نوم مسلمان په نوم پښتون د قران ګستاخی چتا انسان نه برداشت کړي دي کوي کوله عامل کوي اما تا د مشران دی کول مایند دی ته څه وای ځان کول مایند ساتي تاسو د دې سیز نه خبر یې او علماء خبرې کوي مړه د نن سبا دور ته وګوره علماء له اخلاقیات پکار دي تاسو په دې باندې غوسه ولې کوي په دې باندې خبرې ولې کوي دا خو د اغیار چالونه دي چې په کوم طرف د مخ تاوي په هغه طرف د مخ تاو کی نو خپل گمراهی کار سره خوري نو خیر دی عالم به ور پسې خبرې نه کوي مشر به ور پسې خبرې نه کوي نصیحت به ولا نصیحت ور پسې نه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات به وته نه کوي د پیغمبر سیرت صورت به ورته نه کوي قسم لار وته خیر نو تو ګناګاری کله غلط سړی مرګره کیږي دغه ملګری دنیا شی رو پیدا شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغله دی ا دې دنیا کې خپل امت لپاره جړاګانې فریادونه کړې دي خو افسوس دی امت سره د خلکو سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فریاد د جړا د علاج نشته ستا په غم کې ستا په خوشحالۍ کې ستا په درد کې تا پسې څوک جاړي تا پسې دعاګانې کوي ستا د کامیابۍ لپاره دعاګانې کوي هغه سړی پسې ته بد رد وای تا ته شرم نه درځي د مور خپل ته سپک په نظر د خادم د غلام په نظر ګوري د خلکو په دې معاشره کې یقینو کا کسو خبرې ټول خلو باندې پټي پردي قسم په بالله چې ته مولا کسو غغم کوي ټول نه داسې لشي است کسو کوم پک د ټول زمیرونه مړ دي همدغه د وجه چې د مشر د ګستاخی وشي د پلار د ګستاخی وشي د استاد د ګستاخی وشي د معاشري د ګستاخی وشي د خلقو د انسانيت د ګستاخی وشي کیږي خو پرې اب کیږي کامیاب پکې دم سړی دی کامیاب پکې کم فضول بکواس کوي هغه سړی دی پکې دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې خپل ځان خپل بچي خپل اهل عیال د دې فضول نه د دې بکواس نه د دې ګن نه وساتي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی عن قریب قرب قیامت کی نشانی دادا چې فتنې به دومره زیاتې شي چې ستاسو ټول خلک به داسې راګیر کړي لکه چې اوښ ته سپږ وخېږي د سپږې پکې څنګه پته نه لګي فتنې به دومره زیاتې شي چې اډو پته به درته نه لګي صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته تپوس کړو د الله رسول حل څه دی حل نبی علیه الصلاۃ والسلام ښودلی دی حل دا دی اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم چې الله او د الله د رسول اطاعت وکړه اولی الامر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أولي الأمر ویل کیږي هغه خلکو ته هغه علماو ته چې په کم ځای باندې نه پوهېږي لاړ شه د هغه نه تپوس وکړه افسوس سره زه دا ویل پکار دی چې یاره موږ علم به ورسره نه وي د جنازې د فرضیت به ورته پته نه وي د غسل د فرضیت به ورته پته نه وي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د صورت به ورته پته نه وي او که راځي په دین اسلام باندې صحیح ورته اعتراض کوي نو ما ته پرې ډېر افسوس راځي چې خدای نیکبخته تا سره د دین اسلام علم نشته ته ولې اعتراض لکه مثلا تاسو ته مثال در کوم یو ډاکټر دی هغه صحیح ورته ام بی بی ایس کړی دی بل ډاکټر هغه سره باس مباحثه کوي دا هغه خپل صحیح ورته هغه میډیکل لاین چې څه خبرې نو یو بل باندې کول شي یو بل سره علم یو عام سړی چې راپاسې ډاکټر باندې اعتراض کوي نو تاسو به څه وایئ چې دا ډېر هوښیار سړی دی وایي چې دا هوښیار دی که کم عقل دی که نه همدغه رنګ کم کس سره علم نه وي فاسألوا اهل الذکر قرآن کې درته وایي چې راشئ تپوس وکړئ
موږ بالکل صحیح ورته په دې باندې خوشحالېږو چې د الله کلام د الله د رسول د دین چې څوک هم تپوس کوي موږ پرې خوشحالېږو چې دې خلکو یې د دین جذبه څومره ډېره ده د ایمان جذبه څومره ډېره ده سړی پرې خوشحالېږي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه صحابي راځي د الله رسوله د ټولو نه اوچت علم څه شی دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل د ټولو نه اوچت علم هغه دی چې تا کې طلب پیدا شي ولاړ شي ته مانه تپوس وکړي او زه درته هغه وښیم او ستا په زړه باندې ولیکلی شي. ډېر خلک مې دا لیدلي دي چې راغلي دي مونځ وکړي تپوس هم رانه وکړي ستا جي مونځ کوم په دې طریقه کوم دا مې طریقه ده دا مې اودس طریقه ده چاردام دا طریقه ده د آیا دا ټیک ده که ټیک نه ده؟ ډېر طلب کوونکي داسې شته ډېر داسې خلک هم شته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت صورت څنګه سیرت ویلې کېږي چې په کومه لار باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې عمل کړی صورت ویلې کېږي لباس یې څنګه و پټکې یې څنګه و جامه یې څنګه وه پیزار یې څنګه و. چېرته نن یو مسلمان نن سبا په دور کې داسې یو کس شته چې هغه دا ووایي چې زه نبی علیه الصلاۃ والسلام زما لپاره رول ماډل دی زه خپل بچي ته هغه تعلیمات ورکوم. الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.